والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سورة دویم باب شروع دی. چې شپږ څلوېښت نمبر آیت نه تر شپږ نوي پورې دې کې بیان د څو امورو کوي د پاره د راتلو د خلافت صحیحه. مزمنس کې څه قبایح تشریح کړل چې اصل کې هغه سبب دی د پاره د انتقال د خلافت د بني اسرائیل نه بني اسماعیل له. ربط هم د ایتونو مخکې سره دا تشریح شوی و چې یو ځای کې مقصد د امتثال او بل ځای کې مقصد تذکیر و. یو ځای کې مقصد ترغیب او بل ځای کې مقصد تخویف. یو ځای کې مقصد موجوده خلق او بل ځای کې مشران. به څه خاص نعمتونه تشریح کړل د فرعون له تاسو نجات، سخت سزا به درکوله. یو نمونه د ذکر کړ نارینه اولادونه ستاسو قتلول او زنانه پرېښودل. د یې نه وروسته په دریاب باندې پورې ایستل. خاص کر د کتاب مبارک د موسی علیه السلام سره وعده او دوی له زجر ورکې په یو بد عمل باندې چې د سخي اطاعت او بندګي د وجه د عقیدې د حلول نه. آخر کې بیان د توبې ذکر کی. فقتلوا انفسکم کې به دوه قوله تشریح کول. یو دا تفسیر د توبې، انفس کې اشاره شو دی له خپل ځانونه وسپارئ د پاره د قتل، او فقتلوا کې خطاب د غیر مجرمینو له. دویم قول علماء لیکلی چې دا متمم د توبې دی، فقتلوا انفسکم یو بل قتل کوي. نن پنځه پنځوس نمبر آیت وایي: اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک. دیجه کې اوس الله تعالی د یو بل بدی بیان یا غدا بے ادبی د موسی علیه السلام. او آیت کې دوه قول دي. یو قول دا چې مخکې توبې سره ولګوه، کله چې دوی ویل شو چې ځانونه قتل کوي، یو بل قتل کوي وژنئ. دوی پر خپل مابین کې ویلي چې دې کار له موږ تیار نه یو تر څو پورې چې موږ د الله سره خبره وکړو برای راست. خلک واړو خبره ډېره غټه وکړه. الله تعالی ایسا نزول د عذاب ورمان راوستو. دویم قول علماء لیکلی دی چې اصل کې د دې تعلق دی د تورات سره. تورات چې کله نازل شو په یې کې بعضې احکامات دوی له ګران تمام شوله. دوی موسی علیه السلام له ویلې موږ په دې شرط باندې عمل کې راولو چې موږ سره الله برای راست خبره وکړي. الله تعالی سزا ورکړه. ربط هم د آیت مخکې سره دا دی کله بد صفتونه ذکر کې مقصد پدې کې دوی له تحذير او تخويف، کله ورته نعمت ذکر کې ترغیب.
نو دیو نه فارغ شو اوس د بل باندې شروع رااله. وَإِذْ قُلْتُمْ پاټیم چې ویلي تاسو یا موسی لن نؤمن لك شرطا موږ هرګز تا تصدیق نه کوو تر دې چې وګورو الله تعالی جهرة مخامخ. بیا د انسانانو ویلي یا موسی په خلاف د صحابه کرام واغی چې نبی صلی الله علیه وسلم له आवाज کړی دی ار وخت یا رسول الله لن نؤمن فعل مضارع باندې لن داخل دی هرگز معنا ده هرگز. دویم د ایمان په سله کې شکل لام راشي دغه معنا تصدیقي دلته مې ویلې سورې یوسف کې هم راشي ورسا بمؤمن لنا جهرتن کې دوه قول علماء لیکلي اول مفعول مطلق دی لپاره د فعل محذوفه یجهرون جهرتن دوی سختي چغي والي بیا د بسامنو موسی عليه السلام باندې وازونه اوچت کړو. حالانکه د نبی په وړاندې خو به انسان ډېر د ادب نه کار اخلي. سورې حجرات کې وایي چې आवाज مو اوچته وای هلته تقسیم د आवाज درې اقسام ولا مفعول مطلق چې شي معنا بدایي. وَإِذْ قُلْتُمْ پاټیم چې تاسو ویل یا موسی چرته موږ ستا تصدیق نه کوو حتی انر الله تر دې پورې ان شاء الله تعالی وګورو چغي هواله جهرتن په چغوالو خبره په قلارم کې دا بس اسی چغي شروع کړي. د باز انسان مزاج دی. دویم قول علماء لیکلي چې جهرتن مفعول مطلق نه دی جهرتن معنا عیانن مخامخ دی به بل به دی وا خلق ډېر انتهایی واړه دی او خبره غټه ده. اوسم باسي تحرین وای کنه زه الله دې زموږ لاس قات کی کله دا شی دې ډن لغور زو الله دې روچت کینو الله خو ډېر لوی ذات دی ادا وړ کارونه څه کوي بیا په تفسیر دی. وَإِذْ قُلْتُمْ پاټیم چې تاسو ویل یا موسی موږ چرته ستا تصدیق نه کوو حتی انر الله جهرا دې پوری ان شاء الله تعالی وګورو عیان مخامخ. به دې کې دوه قول علماء لیکلي یو قول دا چې دا په دې قول باندې مرتد شول حتی انر الله جهرا دلیل پیدا دی چې الله سزا ورکړه فاخذتكم الصاعقه لیکن په دعا باندې بیرته به تخفیف راغی. دویم قول علماء لیکلي چې دا مرتد شوی نه دی. سوال داري چې دا سزا ورکړي دا به ولي مفسرین د آیات په تشریح کړي چې اصل کې دوی بے ادبی وکړه خلق مرتد نری خو لیکن مړی کړه د وجه بیا د بینه خلک وی پلانې باندې غوګونه تا وکړه دی بیا د بې د وجه نه الله گیر کړه. الصاعقه دغه څلور قول علماء لیکلي دي اول صاعقه نه مراد مرګ دی. دویم قول علماء لیکلي چې مقصد پرې هغه تندر. دریم یو قول علماء لیکلي چې مقصد پرې کې ملائک خدا چغه د ملائکو د خوانه. څلورم قول علماء لیکلي چې برنا ملائک الله په نازل کړی د سزا لپاره. تفسیری من الصواعق کې مخکې ذکر کړی شوی. معتزله د آیات نه استدلال کوي دین معلومه شو چې د الله لیدل نشي کېدلی وجه دا صاعقه الله په مرتب کړه. دو جواب دي. یو صاعقه په دې وجه باندې مرتب کړه چې دوی بے ادبی کړي ده نه په دې وجه باندې چې دوی سوال د رؤیت کړي دي. بے ادبی ځان له شی دی او سوال د رؤیت ځان له. دویم قول علماء لیکلي دي چې لیدل نشي کېدی دنیا کې هر چې آخرت دی هلته به ګورو ځکه لوی نعمت. معتزله او دنیا کې استدلالات کړي دي آخرت د دنیا باندې قیاس کوي. وانتم تنظرون او تاسو قتل یو بلتا
کله چې انسان وشل کېږي مړ کېږي نو بلې ګوري یا اثار یو بلکې مکاتاو وروسته آیت کې اوس بیان د نعمت دار شي کله عذاب الله ورکړي نو یې به ژوندي کړو ثم بعثناكم الله تعالی به موږ راوچت کړي من بعد موتکم وروسته ستاسو د مرګ نه په دعا د موسی در پاره چې شکر وباسئ لعلكم تشکرون لعل ویلی د کې د وجنه لعل معنا د انم راغلی حال در کوم من بعد موتکم ساسو د مر نورسا په دعا د موسی علیہ السلام امام آوردی به مقام کې تحقیق لیکلی دی چې اوس د انسانان مکلف دي او که غیر مکلف دي دغه دوه قول دي یو قول علماء لیکلی چې دا مکلف نه دي ځکه تکلیف حیات پورې او ختم شو دویم قول دا چې دا اوس مکلف دي ځکه دوی ولا مرګ رانغه په خپل مرګ مؤجل باندې بلکې دا مرګ معجل عقابي نو کله چې ژوندۍ شو لکه څنګه چې عام انسانان مکلف دي ها کذا د قشان دوی مکلف دي دا قول راځي دی تشکرون دا منا مانوی نعمت مې درکړې دی شکر او باسي ها کذا دین لغاړه کې دی ورسات کو شنورین نعمت بنی اسرائیل نے پورے لاړل میدان د تهلا خیمه نشته نه الله تعالی اورې سیمه پیدا کړې راشن خوراک نشته نو من او سلوا څومره لوی نعمت د دې نعمتونو تقاضا سره شکریا سمانه د موسی علیہ السلام خبره منل صحیح دین ځان کې راوصل خو دوی هیڅ نه شکر وکړه بل طرف باندې لاړل سبب د انتقال شو خلافت د بنی اسرائیل نه په طرف د بنی اسماعیل او اصل کې مراد منګیو کنز العمال دویم جلد 350 نمبر صفحه زللنا دې مقام کې اذ ونه ویلي واذ قلتم واذ وعدنا واذ فلان یو شروع د نعمت دا ولی مفسرین جواب کوي د جواب حاصل لا چونکه دا نعمت وقتی طور پورې دی نو ځکه اس کټ کې ارچ هغه نور انعامات دي خو همیشه دي سور اکرم علیکم الغمامه پتا سنری سپینوریز الغمامه نری سپینوریز نری ولیدا مفسرین د آیات په تشریح کې لګي چې سر نور بلاک کې سپینه ورځ به حواله ده کله چې عام وریجی تورانو په دې باندې انسان قیدیږي سپینه ورځ کړه بس انسان طبعا خوشاله نو یو نری دا غنور بلاک کې یو سپینه د انسان زړه خوشاله شي مونږ سورې کې جمع شغی ویل متشابهات و امر الله کو ملائکه لا شداد کارو کوي اکرام لهم علیکم دې لفظ کې اشاره شو اثبات د نعمت لا بالفعل میں الله یې پتا شو کړي کنه خدا خو خیمه شو وانزلنا علیکم المن والسلوى ودق شان من غرو ورول پتا سو باندې خوګه شاو او دې سره شي المن من خوګه شاولا دیکھ ډیر اقوال مفسرین تقریبا اتنه اقوال لیکلي دي بس علم الله لدی قران او سنت دې تشریح دا کړي مونږ یې نه کوو چاوي اصل مراد دي چاوي کچھ مراد دي چاوي سپینو دې مزیدار شی ترنجبین حدیث کې مرضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا خیرلی بارکه وی غم من دې ماندا به تکلیف اغم به تکلیف دغه پیدا ہے کوم فائدہ سلوا کې درې قول دي یو قول دا چې دینه مراد مرزان دي مرزانو کې به دوه قوله پاخه یدق شان تر او تازه دې پرې خوا کې بغیر شیدل بغیر تکلیف نه نیول
قیمتي غوښه ده. دویم قول راځي علماء لیکلي چې سلوانه د مقام کې مراد سیسۍ ده، خړه غوندې مرغۍ مزیدار غوښې والا. آیات باندې سوال لې قاعده په عرف کې دا چې اول خلک غوښه وخوري دي نو وروسته به خوږ شی استعمالوي. خلک وایي که نه وایي پلانې شی پسې راوړئ میوه یا بل داسې خوږ غوندې شی. دلته څنګه بالعکس کار وکړو، غوښې وروسته کړه او دقه شان دا خوږ شی مخله کې. مفسرین لیکي ځکه دا راغلی دی خلاف العاده، اصل کې مړه سو په داسې مقام کې تقرر لري چې هلته شین فصلې غنمې دا دشته ده، بیا هم الله د دې انتظام وکړو د عادت نه خلاف. نو ایسته د عادت نه خلاف داسې وکړي چې من مخکې کې او سلو یې پسې وروسته کړه، لکه اول پیرینې وغیره وخوړلی شو دی نو وروسته به یې ډوډۍ. دویم سوال دا دی چې منې ولې مقدم کې پرې سلوا باندې. مفسرین لیکي نکته پکې دا چې مرغه راځي د بره نه، هغې دوی له د کورونه مخکې واړو راواړو، هر چې دا بل دی لاندې نو بره نه روورو، هر څه د عادت خلاف شو. دلته عبارت دی قلنا مونږ ویلې څه مورته ویلې کلو خوراک کوئ من طیبات ما له مزیدار هغه څه نه چې مونږ رزق درکړی تاسو لره. من طیبات دا من دپاره تبعیض دی. طیبات ماده طیب تقریبا قرآن کې 50 کرت راغلی ده. آیه کې 15 معناګانې اهل علم لیکلي دي. اول طیب معنا حلال، دلیل پیر سورې نساء غدریم نمبر آیت. دویم طیب څه معنا خوشحالي د طبیعت، طبیعت د انساني خوشحال. نساء 4 نمبر آیت. سورې زمر 3 دریم قول علماء لیکلي طیب کله راځي په معنا د پاک باندې. سورې نساء 2 نمبر آیت. 4 قول علماء لیکلي طیب کله په معنا د مزیداری. احقاف 6 نمبر آیت. 5 کله طیب راځي په معنا د فیدو والا چې ډېرې انتهاجرې فیدې لري. سورہ ابراہیم 4 نمبر آیت. هلته کې طیب جدا تفسیر دی. دویمه خبره ځان سره یاد ساتئ، طیب د 14 شیونو په صفت کې قرآن استعمال کړی دی. 14 شیونه. اول د انسان په صفت کې استعمال کړی دی طیب. دویم د مال په صفت کې استعمال کړی دی. دریم د بلد او د ښار، البلد الطیب. څلورم د کلم په صفت کې. پنځم د کلمې په صفت کې. شپږم د حلال په صفت کې طیب ویلی دی، حلالا طیبا. هلته به هو فرق ان شاء الله امام شافعي رحمه الله نه ذکر کوو به. اوم د سعید په صفت کې ویلی دی طیبا، سعیدا طیبا، خاوره پاک. اتم د ذریه بچی، ذریتا طیبا. نهم د مسکن او مساکن. لسم د ریح باد، ریح طیب. یو لسم د شجرې د ونی، شجرت طیبه. دو لسم د حیات طیبه. دیر لسم تحیه، سلام.
تحیتا طیبا د حیات طیبه رکب انشاءاللہ بدرش مرگان پاک پل زبانی کی گی شدی انسان لهم حیات ورکو حیاتا طیبا حیات طیبه سمانا پاک پل زبانی ارا روان دے د طیب و حلال مابین کی دریم فرق سدے یو قول علماء لکلے طیب جمع حلال مساوی او شے دویم قول علماء لکلے حلال مانا شبہات مبہات پکی نہیں طیب دی توی رکی گی چی طبیعتی منی دویم طیب دی توی رکی گی چی انسان دماغ نہ خرابائی دریم طیب دی توی رکی گی چی انسان بدن لا رشد ورکی نمو نور فرقون علماء لکلی زیب زیب رازی بے من طیبات ما رزقناکم دے ما کی دو قول دی بلکہ دری قولا اول دا ما موصولہ دا دین تعبیر کی دیشی پا اللہ دی دویم قول علماء لکلی چی ما مزدری دا دریم یو قول علماء لکلی چی دلتا کی دا ما موصوفہ دا خود دلتا یاد ساتی آیت مجمل لے سنگا کلو خوراک کوئی من طیبات ما دمسیدار آسنا چی منگ رزق در کڑے دے سوری توہا یو آتی ہے کہ وہی چی ولا تطغو تغیان منا کوئی ورو سبل جے کہ وہی چی ظلمو دو ظلمو کیا ہو توغو دق شان تجاوز ہو کہ آغا آیتون دے تشریح کے واقعی دی دے مجمل آیت تفصیل ہو وما ظلمون ظلمو فعل لے ضمیر پکر فاعل او نام مفعول به دس معنی دوی پمنگ تیرے ہو نہ دے کڑے وما ظلمون آسا کی دفر وحم دا چی آیت دوی لتاوان ورغی اللہ پیشے حرام کے بے دق شان دوی غلط استعمال کے بدی غلط استعمال بنے دا اللہ جانب کی تاوان راغے نا وما ظلمو دوی نیم گرتے و نکڑا نا پمنگ باندے ولیکن کانو انفسهم یظلمون پخبلو زانون بانے تیرے کڑے منگ لے استاوان رانکے ظلم کے معنی دنیم گڑتے ہیں ظلم نے چکین پہ جمع متکلم دا خود دلتا ظلمو فعل فاعل لے نے مفعول لے دویم قرآن کی دو قسم تعبیر راغلی دی کل تعبیر شوئے دے کانو یظلمون او کلوی ولیکن انفسهم یظلمون نو کانو پا آغا ٹیم کی ہمیشہ تیرے پیش ہوئے ہمیشہ پھر ناقص مضارع میں داخل لی رسا کے زجر دے پہ انکار دے جہاد نا حاصل لے دادے دے بنی اسرائیل کی اللہ ویڈیو نقصان نہ دے نقصان دا کم حکم چا اللہ اور متوجہ کی بس نہیں مانی آیت کے بید وقع لے دی یو قول علماء لکلے چی آیات دیجے کی نعمت تشریح کی گی دویم قول دا چی نعمت نرے عذاب دے دا او دا قول لاجہ دے ذکر عذاب پر آگئے حاصل بدئی چی دے انسانانو بانے اللہ تعالی امتحان کولو دی طریقہ بانی چی دی منل کئی ہے نا کئی کل کل انسان من امتحانوں کا کنا چی دی منی ہے نا منی وَإِذْ قُلْنَا پاٹیم چیویلی منگا داخل شئی هذه القرية دی کلی لرا خوراک کوئی من هذا دینا چرتم شخوہ کئی رغدن پراخا القریہ قریہ کی معنی دا اجتماع دا قریہ لقریہ سے کوئی متعدد خلق کی راجہ مئی
دی قریه کې اولس قول علماء لیکلي دي ایلیا فلسطین رمله بس علم الله لده اریحا هغه لکه یو کلیو چې دی به کې اوسېدل هیڅ شئتم چرته مو چې خوښه رغدن فراخه دا یو قیده واورئ ادخلوا الباب و داخل شهید دروازه لرام پد شال شوی منقاد سجدن مانا منقاد ځکه په حال د سجده کې خو انسان نشي ننوتی بیا خو تندې په ځمکه باندې کېږي او پروتي الباب کې علماء متعدد اقوال لیکلي دي باب المسجد خاطیم کې جمعات نه جوړه مستدرک د حاکم کې راځي چونکې دا دروازه ټیټه چیته غوندوانو ځکه ویلې سجدن سر لکته کوي دویم قول علماء لیکلي چې سجدن کې مقصد تواضع دریم یو قول علماء لیکلي چې مقصد په دې کې سجده شکر ده وادخلوا الباب داخل شهید دروازې لرا وکي هلته سجده شکر خو امام رازی پرې توجیه باندې به رد کړی دی اصل کې مخکینه معناګانې مراد دي دویم بس کوي دریم وقولوا اي حته دا لفظ حته دې کې دوه قول دي یو حته مرفوع دی او حته منصوب دی کله چې مرفوع کی نو به په دې باندې سوال دی سوال په دې طریقې دی چې حته دا ټول مقوله ده د قول ده قاعده ده چې مقوله به جمله جمع او دې مقام کې حته خو مفرد دی دو جواب دي اول جواب دار چې حته مرفوع دی کته اذا مقوله ده یقول د پاره او شرط مقوله کې دا چې دا به جمله مونږ عبارت په حسب د مبتدا ده امرنا حته امرنا امر مضاف نه مضاف الیه مبتدا او حته د لپاره خبر مبتدا سره د خبره ټول جمله مقوله ده یقول شو نو د شی وای وقولوا به وای امرنا کار زم حته امر زم دا لفظ دی دیم قول علماء لیکلي حته مرفوع دی کته دا مقوله دی قول دا خو جمله جواب دار عبارت پټ دی مسالتنا حته مساله مضاف دی نا مضاف الیه دی مضاف سره د مضاف الیه نه مبتدا حته خبر مبتدا سره د خبرنا ټول جمله مقوله شو يقول د پاره خو چې کله مرفوع شي د احتمالات پکې دي نو اول احتمال دا دی وقولوا وای حته امر زمون لفظ حته دی وقولوا وای حته مسالتنا حته خو که چیرته حته منصوب شي به بری کې درې قول علماء لیکلي دي اول حته معنا لا اله الا الله نمانا دارا وادخلوا الباب و داخل شهید دروازه لرام فتشعال شمن قال وقولوا حتة و لا اله الا الله نشتري حق دار دبندگی شواد اللہ نا دویم قول عبداللہ ابن عباس وی حتة مانا استغفر الله در مانا دارا نو ادخلوا الباب داخل شهید دروازه لرام بدشال شوي منقاضا وقولوا بأوي حتة لا استغفر الله دريم قول امام قرطبي لكلي امامنا وسيدنا امام بخاري رحمه الله دا دوار وی چې حتة خود امدا کلمه وایا حتة ټکی وایا دې کې معنا په خپل د استغفار ده نبی معنا بده شي کوي وادخلوا الباب داخل شهید دروازه لرا سجدا منقاد وقولوا حتة وای امدق لفظ
نو آیت کې پنځه قول رااله. کله چې مرفوع شي امرنا حطه مسألتنا حطه، کله چې منصوب شي حطه لا اله الا الله، حطه نستغفر الله، حطه هم دقه لفظ دا لفظ وای نو به څه چلو شي نغفر لكم نو من بما فتا ثلاثه سغناهنا نغفر. آیت باندې سوال دی. نغفر دا خو فعل مضارع د نغفرو ویل پکار دی، اخر کې پیش دی او دلته شوله مجزوم. جواب دار چې دا مجزوم ذکر جواب دا امر دی جزای وقولوا نغفر، امر مجزوم دی انکو لکه فتبعوني يحبب خطاياكم مادر خطايا قرآن کې راغلي تقریبا 2 اشکارات. بیا خطایا سره ویلې شي یو قول علماء کړي د پر خودل دی یشری قصدن سورې نساء 92 نمبر آیت. دیم قول علماء کړي خطاياكم واړو ګناهونه سورې شعراء 2 نمبر آیت. دریم قول علماء کړي خطاياكم معنا كبيره گناهونه سوره بني اسرائيل یو 10 نمبر آیت. څلورم یو قول علماء لیکلي خطايا معنا کفر سوره قصص 8 نمبر آیت. لیکن دی باندې سوال لږ دا څلور تفسیر وشول کوم یو معنا دلته مراد ده مفسرین لیکي الصغائر. ځان سره اوس دویمه خبره ولیکئ صغیره او کبیره ګناهونه دي څومره او فرق څه دی. اول د کبیره ګناهونو باره کې به وایو یو قول علماء لیکلی چې دا ودي. دویم قول علماء لیکلی چې اوې دي. دریم یو قول علماء لیکلی چې دا یو نیم سل دی 150. څلورم یو قول علماء لیکلی چې دا څلور نیم سو دی. ابن حجر الحیثمی بارک 2 جلد کتاب لیکو الزواجر. بل یو قول علماء لیکلی پر روایت د عبد الله ابن عباس چې دا تقریبا و نیم سو دی. بیا کبیره او صغیره کې فرق څه دی؟ یو قول علماء دا دی چې ار ګناه کبیرم دا او صغیرم دا. کبیره دا په نسبت سره ما تحت لا، صغیره دا په نسبت سره ما فوق لا. ابن قیم دم دا وی امام غزالی دم چې دا فرقونه مکوي چې دا صغیره دا کبیره. کدا فرقونه وشول نو انسانان په صغایرو باندې ډیر تیز را رواني مخ سره بابه کوي. او دا قول راجح هم دی. دوی قول علماء لیکلی دی کبیره هغه ته ویل کېږي چې حد پکې او صغیره معنا چې حد پکې نه وي. دریم یو قول علماء لیکلی دی کبیره ګناه هغه ته ویل کېږي چې کې لفظ غضبي، صغیره معنا چې غضب پکې نه وي. بل قول کبیره آیت ویل کی چې لعنت ټکي بکی، صغیره معنا چې لعنت پکې نه وي. بل قول کبیره د عالم ګناه ده، صغیره د امي. شاعر شعر ویل دی کنه فصغائر الرجل الصغير صغائر وكبائر الرجل الكبير كبائر. د غټ سړي ګناه غټه ده، د واړو سړي ګناه وړه ده. بل قول د بدعتي انسان ګناه کبیره، د غیر بدعتي به صغیره. بل فرق
کله یو ګناه مقصد وګرځولې شي کبیران شي مقصد نه به صغیره ده بل یو فرق علماء لیکلی دی د مخلوق حق چې تلف شي نو کبیره ده د الله حق چې تلف کې صغیره الله خپل حق به معاف کوي بل یو فرق علماء لیکلی چې په جرأت سره کېږي نو د یو حکم دی بغیر جرأت نه بل حکم یو کبیره او بل صغیره پرون درس کې تاسو ویلي وو د صبر عن المعاصی بارکی د کبیره یو که صغیره د دین انسان چې بچ کیږي د لپاره لس امور ویل شي وو اجمالی ځان سره یاد ساتي اول د الله تعالی نه حیا دویم د ګناه په سره علم لرل دریم د الله تعالی د نعمت لحاظ څلورم د رب العالمین سره محبت پنځم د الله نه یره شپږم پر خپل بدن باندې شفقت اوم د قران او سنت په درسونو کې نستل اتم واړو واړو امیدونه ساتل نهم دار چا خوراک نه کول لسم قوي ایمان دلته صغائر مراد دي نغفر لكم من بما فتاسلا خطاياكم ساسوا صغائر کبائر کفرم ترک العمل عمدا وسنزيد المحسنين عذر دیش من بزید کو ثواب نه پاره د نیکانو سوال لا دی وسنزيد مرفوع ویل مناسب دا چې د عتب کړي و فنغفر ام مجزوم مدام بيد مجزوم به مفسرین جواب کوي حاصل له جواب ادا دی چې دیجه کی اصل کی استقلال د دې موږ ثابت کو سنزيد مستقل نغفر مستقل که چیرته عطف پای باندې به دې استقلال نه راتلو دویم سوال دار چې وسنزيد المحسنين زیاد بكم نیکان خو نه زیاتیږي نه مفسرین جواب کوي عبارت په حذف د مضاف دی ثواب المحسنین د دې خلکو ثواب زیاتو دویمه خبره ځان سره یاد ساتئ احسان سره ویلی شي د احسان درجې سری د احسان فائدہ سره من بکله محسنین شو نو اول اجمالی ځان سره یاد ساتي د احسان دو درجې دویم فائدہ احسان دا چې عمل په قبليږي دریم د احسان یول تفسیره څلورم څوارلس اسباب د احسان چې موږ به کله محسنین شو کله دا څوارلس کار مونږ کې رالل نو اول حدیث کې دو درجې راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان تعبد الله كانك تراه دش بندگی د الله کو چې الله ګوري کته الله نو ګوري فإنه يراك اخر خامخ ګوري نو اول درجه د احسان دا چې الله مخامخ ګوري دویمه درجه کدا نشي جوړولې خو دې ګوري احسان ویله السلام دی کې ولس تفسیر عام مفسرین بیانې اول ممدو ویلې د شه بندگی د الله کول ګوې کې تاغه ګوري کني اخر خامخ ګوري دویم فرق علماء دویم تعریف کړي دي ابن کثیر د فضیل ابن عیاض نے نقل کړي دي قران کې الله تعالی فرمایي احسن عملا فضیل ابن عیاض چې ویلي چې احسان سمانا و ان يكون الاخلص والاصوب
احسان دې ته ویل کېږي چې اخلص او اسوبي. قیل له هغه ته ویل شو چې اخلص سمانا او اسوب سمانا. وی اخلص دا منا ان یکون لله تعالی، عمل فقط و فقط الله رپاره. اسوب دا منا یکون علی طریقه نبیه صلی الله علیه وسلم، عمل د نبی سنت برابری. نو احسان دا منا توحید و سنت لحاظ. دریم قول ابن قیم لیکلی دی احسان دی ته ویل کېږي چې انسان عملو کی د الله لپاره، لکه ګوډې دی چې د هغه خوله دې تړلې نو ډک به کور لویسي، او چې احسان پکې نه وي، ګوډې دی خوله خلاص سره هر څه به ختمي. څلورم یو فرق علماء کړی دی عدم اللحاظ المخلوق. احسان دې ته ویل کېږي چې د مخلوق لحاظ پکې ونه ساتلی شي، دا څوک دی او دا څوک دی نه، بس د الله لحاظ. پنځم قول علماء لیکلی احسان دا معنا د مخلوق په وړاندې چې کله عمل کوي چې یوازې شي حق شان عملو کې بس دی ویلی شي احسان. که مخلوق وړاندې یو عمل کې اوزان لشي بل به نه ده. شپږم یو فرق علماء لیکلی احسان دا منا دوام المراقبه، کوشش کول چې څنګه کې الہیت راشي. بل یو فرق علماء لیکلی دی احسان دې ته ویل کېږي مفسرین ذکر کوي چې قول او عمل دا دواړه برابر کې. قول خلق لوي د الله لپاره او عمل دې به بل لکم ته. بل یو فرق علماء لیکلی دی احسان دا معنا د مخلوق لحاظ کټ کول او مراقبه دواړه شریکول. مونږ به کله محسنین شو. سوار لس امور علماء دې لپاره ذکر کړي دي. اول وقت الایمان بالله عز وجل، چې کله زمونږ په الله باندې قوي ایمانی. دویم کله چې زمونږ ایمانی په قیامت. دریم چې کله مونږ د الله د عظمت عقیده په دې زړه کې لرو چې الله ډېر لوی دی. څلورم چې کله د چا د امت حزم نه مونږ متاثره نشو. پنځم د عمل نه وروسته وژاړو چې الله رد نه کړي. شپږم کوشش وکړو چې عمل څنګه د الله دربار کې قبول کړي شي. د شرایط مراد کو. وم چې کله زمونږ تعلق د قرآن او سنت سره وي. اتم چې کله مونږ مجاهده کوو، کوشش والذین جاهدوا فینا، اخر کې به وایي محسنین. نهم چې کله مونږ نیکان ملګری انتخاب کو. لسم چې کله مونږ تزهید په دنیا وکړو، دنیا سره متعلق نه وي. یو لسم چې عمل پټ کو. دو لسم عرش کې کېستنیت. دیر لسم آغا آیتنا و حدیث قتل چې په باب دو احسان کی.
سوار لسم المحبت مع الله عز وجل پیدے سلام مفسرین دا آیت پا تشریح کی لگی فیدے دا عمل پہ قبلے گی سکر دا عمل دا قبلے دو یسو شرائط دی توحید دویم صدق دریم احتساب چلورم احسان پینزم اتباع السنہ شپگم ادب وم د قرآن و سنت نه متاثر کېدل اتم پردې حق نه طرف کول نهم د الله سره مینا لسم رب العالمین له تواضع عاجزی یو لسم د حرام و نزان ساتل هکذا د ګنانا سنزيد ثواب المحسنين روسا کې اوس بل زجر دوی لور کوي په زید دوی باندې چې دوی عمل وکي اشته الله بدل کې لفظ وبدل الذين فس بدل کې هغه انسانانو چې ظلم کړي او قولا وینا غیر الذي سوا دا سنا شکم دوی ته ویلې شوی دی فبدل آیت باندې سوال لې فبدل ټکی نه معلومیږي چې دوی بل لفظ بدل کړي دي حتۃ لفظ سره کار نه دی په خدای سره زموږ هم کار نشته چې دوی بل لفظ بدل کړي دي دوی په یو کار پويږي حالانکه زموږ خبره دې سره چې لفظ حتۃ دی بدل کې او کار واقع هم د شدا جواب دار فبدل معنا استبدل بدل کې شمانه د استبدل وکي بس درست شو خبره دویم قول علماء لیکلی چې مفعول پټ دلته و اصل کې دا غیر مفعول د پاره د بل فعل نو معنا د شو کا فبدل الذين پس بدل کې هغه انسانانو چې ظلم کړي دي قولا وینا د حتوا واخذوا غیر الذي او يخصوا سوا دا سنا چې کوم دوی ته ویلې شوی حنطوا شعرا مفسرین بیا جدا جدا الفاظ هغه وایي آیت باندې بیبل سوال لې دې مقام کې دوی له دوه خبره الله کړې وي یو قول او بل فعل ودخلوا فعل لې قولوا قول لې نور ساعت کې وزجر شو ورکې قول باندې ورکې او فعل باندې ورنه کې دا ولي دو جواب دي بلکې درې یو جوابدار چې دی قول ګډوډ کې نو فعل خو ګډوډ دی په طریق اولا باندې چې دی قول نن شټینګ دی نو اوبس عمرې دویم جواب مفسرین ذکر کوي چې حتۃ مراد امر الله دی امر د الله عام دی قول او فعل دواړو لورځي دریم جوابدار چې دی ویل شي اکتفاء الاحد بالاحد یوی بدل کې بس ابلم بدل لې خو هغه ولې ذکر نه کې قران عجیب دستور لري یو تیراواله ابلی سپری دی اتا لپری دی غیر الذی غیر دی مقام کې ولي ویلي مفسرین اشاره کوي دي قول کوي چې بدی کې اشاره د نقطې لا تبدیل د حروف مستلزم دي تبدیل د مغایرت لا یعنی تبدیل الحروف استلزم المغایره حروف کی تغییر راغی پخپل بس عام مغایرت هم راغی نبی علیہ السلام چلو کو ربا فانزلنا نور ومن على الذين فانسانانو چې تیرې کړي عذاب من السماء دبرا انزلنا لفظ کی اشاره شو دی چې ګور عذاب بر نه دی الله لفظ کی اشاره شو دی چې گیر مې کړو شاپلار نشي بچ کېږي اوس په ټول گیر کړو رجزن رجس معنا د عذاب کله چې درا پیشین او رجس معنا عذاب چې کله درا وې درا کسری او درا چې کله پیشي رجس نه به معبود لوي شي هغه معبود تلته کې رجزن عذاب مراد دی
من السما دی کې دوه قول دي. یو قول دا دی من السما معنا من طرف السما، برن عذاب راغی لاندې نه و. دویم قول علماء لیکلی چې من السما دا معنا اسباب برن و، اسباب برن رالل. آیت باندې سوال دی چې من السما دې مصداق چې شری رجزا من السماء، مفسرین لګي طاعون مرض. بما كانوا سردابی سببی رو جواب دو سوال. اللہ تعالی ویلی فانزلنا نمونگ نازل کے سوال لاغے ظلم نہ دے اللہ او تیرے دے ستا بندگان دی خیر دے. جواب بما كانوا يفسقون پر سبب دے چدے کڑے بے دینی سوک چی بے دینی کہیں عذاب پیرا جی. ابن قیم دا مانا کڑے دا تعاون اللہ پیرا ولی. بطور مثال آباز انسانانو گورے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالی تیاز الجلال والاکرام و حینا دار السلام. تقا خلق دلتا مراد دی. نبی سوال دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خویلی دی چھ انسان پارسی معنی منزویلی شی اغم تبدیل کرے رہے کرا. ای کی دو جواب دی. یو جواب دا چھ اگر رجوع کرے دی خپل قولنا. دویم کا رجوع ثابت نہیں شیخے فقط جواز قائل لے، لیکن جواز پمان زبانی صرف عربی الفاظی در اخبر اجتہاد دے بے. آیت کے فیض شروع ہوا تھا سوچی دین دے اسلام کے الفاظ اشتریہ بدلی را بدلی تعاون پا مرزمانی باللہ برباد کی. حدیث ابو داود کی مراجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی امام مزام پا دعا نہ خاص کئی ای کہ دری قول مفسری مانا کئی محدثین یو دا مفرد سغا بدلاو ما پا جمع دا جمع مو بدلاو پا مفرد سنگ شریط کرا غلی عواما نہیں لکہ ایاک نعبدو جمع را اگر کتمانزا کی مفرد واضح. دویم الدر حدیث مقصد دا دی چی سان لدعاو غاڑی و قوم لے نغاڑی قوم لے مغاڑا منزا کی دعاگان غاڑی. دریم الدر حدیث مقصد دا دی اصل کے زان لدعاو غاڑی و دی قوم لدى بربادی دعاو غاڑی. نو حینا دار السلام بارسی بانی منس جواز و غیر جواز دا بے طول پا تبدیل کی رازی نو بس دی نظان ساتر پکار دی. کم لفظ شریعت کی راغلے دے قرآن و حدیث کی اقب مانی پا ما غزے کی لگیو کزیتی پیند اللہ عذاب ابن قیم ہوئی بے رازی تعاون رازی. ورس آیت کی بل نعمت بنی اسرائیل لے میدان دو تیح کے اسی گی چونکہ وہ بنیشتری کاریز نشتری چشمہ ٹیولے ابو انتظام وَإِذِ اسْتَسْقَى پا آغا ٹیم چھ طلب دو ابو کے موسیٰ لقومی اقبل قوم تا. استسقاء مانا طلب دو ابو. در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دن کی دو طریقے دی دو طریقوں بانی استسقاء کی دیش. یو طریقہ علماء لکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر باندے ناستے و دعائی کردے دنو امام دسم کولیش اللہم غیسنا غیسن موریان دا مالا. دویم دائی معلوم طریقہ چا آغا دشت روطلل منز دے قلب الرداد سادر بدلول یو کرزنا بار بار تلل ترسو پوری چی بارانوش. عربو کی بلی طریقہ و جاہلانو کی ساروے بے راو سو داغ دلکی پوری بے ٹوٹے یو جیکڑی تیل بے ورواچل پاس بے دے پس ورواچو اس سویت ساروے تعذیب کے بس اس باران کی. موجودہ جاہلانو کے بل عادت دے دا قبر جنڈر آوڑی چشمہ و کارس وغیرہ کی دی باران بکی گنو اور خو جنڈے بیدت دے حمزہ شہید دے چاپی جنڈن دے خود لی. تقریباً قاموس البدع کی لکلی چھ صرف جنازہ و دمڑی مربوطہ 253 قسم بدعات تھی. دا جنڈی منڈی نشترے شناخت شتا دو عثمان ابن مزون بارکی ہوئے لے
رسول الله صلی الله علیه وسلم چاتی ورته کې خو د بده می ضرور قبر معلومو شناخت شتري پارسی کې شناخت معنا تعریف پیژندل جنډې منډې نشته یې جنډې ولګاو به راوړا کارش کې کې بل شي کې لري دا شهیدان دي د شهیدانو جنډې دي دا ټول بدعات دي نو ویل شي الله وبو دو طریقې استسقاء مخکې ذکر کړو دعا او معلوم منس بل طریقه نه ده فقلنا نو ویل مونږ چې هو پر خپل امسا د الحجر دا کانه د امسا ډیری فائدې دي تقریبا علماء شپږ درش فائدې ذکر کړې دي اوسو ځان سره یاد ساتي اول پانی پیرا توغل دویم زینت د عالم زینت ته کنه د مشره دریم د حیوان مقابله په کې دي شي ضروري څلورم یوځه کې اسمه کله کرا په دې امسا باندې نرمي کې د پاره دې چې ته ضرورت پوره کې او داري ونی شي پنځمه فائدہ دا سترته جوړيږي شپږم یو لوی لخته دي نو دانګ چې پیوي دي منس کې د اخوازان وړاندې کا ومه فائدہ په اداره چې انسان ځان له پیسوري جوړي وې درو صادر په واچو نو سورې ده اتم په وخت تقریر کې دي نیول کولې شي نه هم سنت دان بیاو د مشرانو د موسی علی السلام د دې خلکو نور فیدیم درېشتري شپږ دیرش علماء لیکلي دي وال دلته ګور د وال فائدہ پکې رااله چونکه امثال د اختیار کې وانه وی ویلې بیا اسواق نور شي اختیار کې نه قل نه ورته ویلې کم کانه دي کانه کې درې قول علماء لیکلي دي اول اکانه چې موسی عليه السلام جامع تختولې و